إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندگی الله سبحانه وتعالى زموږ ستاسو لپاره یو مزیدار نمونه ګرځولې ده او په قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته دا فرمایلی دي که تاسو خپلې مخې ته یو نمونه کې ښودل غواړئ چې د دې په شان ته ځان جوړ کړئ، د دې په شان ته خپله عقیده، اعمال، اخلاق او کردار جوړ کړئ او د چا نه ډېر متاثره شئ، نو هغه بل څوک نه دی، هغه زما خوږ نبي دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې نبي نه متاثره شئ، د ده نه اثر واخلئ، د دې خوږ نبي چې کومه عقیده ده د توحید او امت ته پیش کړې دا اختیاره کوئ، زړه ته یې کوزه کوئ او دی نبی صلی الله علیه وسلم چې په کومه طریقه عبادات او د الله بندګۍ کړي دي دا ته یادې کوئ او د هغې په شان عبادتونه وکئ. د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کردار دا اختیار کوئ، ځکه امت چې امت دا د نبی په طریقه باندې عمل کولو باندې الله مکلف کړی، دا نبی را لېږلی دی دپاره چې هغه ورته د الله توحید بیان کړي، نو د ژوند تېرولو اصول ورته بیان کړي چې عبادات به ستاسو څنګه وي، اخلاق، معاملات، غم خادي، د ژوند باقي امور دا به څنګه وي. نو دا به موږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نه یادوو. دې وجې نه الله رب العالمین صرف داسې نه دي کړي چې قرآن کریم یې نازل کړو همداسې یې پرېښودو، بلکې قرآن سره صاحب قرآن مقرر کړو. صاحب قرآن څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله رب العالمین قرآن کریم تش نازل نه کړلو، بلکې صاحب قرآن یې په دې مکلف کړو چا باندې چې دا قرآن نازل شو چې هغه خوږ نبي و چې ته به د دې احکامو وضاحت دی خپل امت ته کې. دې قرآن کې چې څومره احکام دي لتبین للناس ما نزل الیهم، ای نبی دا قرآن مې نازل کړی دی دپاره چې ته به وضاحت او بیان کې، تاسو به د دې تشریح کوئ دې خلکو ته. هغه کتاب چې د بره نه الله نازل کړی دی، نازل کړی شوی دی، د هغه کتاب وضاحت به ورته تاسو کوئ. دې وجې نه پرون هم یو پروګرام کې دا خبره موږ وکړله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دې د قرآن سره ملګری نه کړو نو ته به ګمراه شي، ځکه په قرآن کریم ته عمل کولی نه شي، یا خو به دا عمل ته کې د خپلې خوښې مطابق او زما او ستا خوښه چې دا خو په دین کې چلیږي نه، او د قرآن کریم نه به ته یو مطلب راوباسې، زه به بل مطلب راوباسم. د آیت لفظي ترجمه به کوو، ته ترې خپله تشریح کوه، زه به خپله تشریح کوم، دا خو به بیا د قرآن نه نعوذ بالله لوبې جوړې شي. قرآن کې مثلا الله فرمایي مونځ وکوي، نو ته به خپل مونځ جوړئ، زه به خپل مونځ جوړوم، بل سړی به خپل مونځ جوړئ. نه، موږ ته دا اجازت الله نه دی راکړی چې زه به خپل مونځ جوړوم او ته به خپل مونځ جوړوې، ته به د صلات خپله تشریح کوې، زه به خپله تشریح کوم. نه، دقه صلات دا مونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په تفصیل سره موجود دی، اوقات موجود دي،
او د هر منځ اولنی او خیرنی ټیم پکې موجود دی چې د دې منځ شروع د دې ټیم نه کیږي او اختتام یې په دې ټیم باندې کیږي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله الله رب العالمین 5 منځونه فرض کړه په دې امت نو په هغه وخت کې جبرئیل علیه السلام ورته راولېږه د اوقاتو دپاره نبی علیه السلام ته عملی ټریننګ او تربیت ورکوه جبرئیل علیه السلام یو ځل راغو په اولني وختونو کې ورته 5 منځونه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عملا جماعت کو او دی ورته وښود چې دا 5 منځونه د دې اولنی وخت دا دی د ماسپښین ټیم دا دی اول د مازدیګر اول ټیم دا دی د ماښام د ماسخوتن او د سهار او بیا جبرئیل علیه السلام په بله موقع کې بیا اخیرنو ټیمونو کې ورته منځونه وکړه چې دا ګوره د دې منځ اخري وخت دی بس دې نه پس بیا څه شي هغه قضا چې ورته وایي وخت یې ختم شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د دواړو اوقاتو په مابین کې الله رب العالمین دا 5 منځونه ستا په امت مقرر کړي چې په دې اوقاتو کې به ادا کوي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تفصیل او وضاحت د هغې کړی دی چې د تکبیر تحریمه نه واخله د الله اکبر اولني الله اکبر نه چې مونږ مونځ شروع کوو تر د سلامه پورې په یو رکن باندې علماو محدثینو مستقل بابونه قائم کړي او د هغې متعلق احادیث راوړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکبیر څنګه کوو لاسونه یې کوم ځای پورې اوچت کړه د اوچتولو طریقې څنګه وه نبي علیه السلام چې قیام کوو لاسونه یې څنګه وتړل په کوم کیفیت باندې وتړل څنګه ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای ته کتل چې قیام کې به ولاړو دا ټولې خبرې ذکر دي الحمدلله رکوع ته چې نبي علیه السلام راښکته شو نو سی وکړه او په رکوع کې کومې دعاګانې ویلې رکوع یې په کومه طریقه وکړله ملا مبارکې څنګه وه امت ته څنګه ویلي چې رکوع به څنګه کوئ ملا به څنګه ساتئ سر به څنګه ساتئ او دغه رنګه په کوم کیفیت به ودرېږي دا ټولې خبرې شته دي سجده نبي علیه السلام څنګه وکړه رکوع نه بعد بیا بیرته پورته څنګه شه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه فرمایي نیغ ودرېده رفع الیدین یې وکړه لاسونه یې اوچت کړه تر دې پورې چې د اوږو برابر یې کړه او بعضې روایتو کې د مالک بن حویرث رضی الله عنه روایت کې راځي د غوږونو نرمو پورې راوچت کړه او داسې ودرېده نیغه چې د وجود هر جوړې خپل ځای ته ورسېده ځکه چې څوک پورې انسان د رکوع نه بعد نیغ نه وي ودرېدلی دومره به نیغ ودرېږي رکوع نه بعد په اطمینان د اطمینان تعدیل الارکان او الطمأنینه فی الصلاة په منځ کې د اطمینان د ارکانو په مابین کې دا فرض دی صحیح قول هم دا دی ځکه فرض ځکه دی چې نبي علیه السلام 3 ځلې یو صحابي واپس کړی تا مونځ نه دی کړی نو دومره به ودرېږي نیغ چې ستا هر جوړ خپل ځای ته ورسېږي بیا کومې دعاګانې ویلي هغه ټولې په حدیث کې شته سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دومره به ولاړي او کوم انسان داسې وکړي چې سمع الله لمن الله اکبر دا مونځ نه دی د مونځ ونه شه هسې ځان یې ستړی کړه خانهپوري وکړله خو د الله نبي دې ته مونځ نه دی ویلی چې څوک پورې دومره نیغ ونه درېږي رکوع نه بعد چې ستا هر جوړ خپل ځای ته ورسېږي ښه په اطمینان نو هغه پورې دا ستا قومه الله رب العالمین نه قبلوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې ته څنګه تللی دی او سجدې په کومه طریقه کړی نبي علیه السلام فرمایي سجده په 2 اندامونو باندې ده او د هغې پوره کیفیت او تفصیل حدیثو کې راغلی دی چې یو اډوکی دا د پوزې او د تندي اډوکی دی دا 2 لاسونه دي دا ورغوي او قبلې ته دا ګوتې مخامخ دا 2 زنګنان دي ګوډې چې ورته وایي او دا 2 خپې دي د دې دا پنجې دا په ځمکه پورې کلکې کې په سجده کې دا به نه اوچتې بعضې جاهلان په سجده کې خپې اوچتۍ لګوي پنجې اوچتۍ د ځمکې نه په د ښکته کېدو راپورته کېدو ټایم کې تې اوچتېږي داسې به نه کې او خپې به د سجدې دوران کې جوختې ساتي دا پوندې جوختې وساته دا ټول کیفیت حدیثو کې شته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د 2 سجدو منځ کې څنګه ناست دی په اطمینان باندې کومې دعاګانې ویلي دي ربي اغفر لي ربي اغفر لي دا به ویله د 2 سجدو منځ کې به کنه دا نه چې الله اکبر الله اکبر دا مونځ نه دی دا ګپ شپ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د بخاری دی هغه صحیح بخاری چې د قرآن کریم نه بعد د هغې مرتبه ده او مسلمانان پې متفق دي د مسلمانانو نه غیر خلکو سره کار نشته چې صحیح بخاری هغه کتاب دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث را جمع کړي او د امت علماو او د علم غرونو په اتفاق کړي خزلې دي پې نه کوي خزلې دي نه مني د خزلو خبرو ته هیڅ ضرورت نشته ته دې یو مني یا دې ونه مني یو سړی وایي نور رڼا نه کوي نو به ته وایه که نه لږ یو سه رڼا نه کوي
ټولې دنیا ته پته چې نور رڼا کوي. یو سړی وایي زه اسمان ته لاړې تو کومه ګنده کومې لږ یو څه 100 ځل خو لاړې ورتوکه 2000 ځله خو یې توکه بېرته ستا په دې مخ راغورځېږي. اسمان ته هېڅ ضرر نشي ورکولی. د امام بخاري رحمت الله علیه ته الله دا شان ورکړی دی. موږ هغه نه هسې بېڅه نه یو متاثره، هغه ته الله رب العالمین دا توفیق ورکړی دی. 90,000 شاګردانو ته صحیح بخاري ویلی. د خپلې زمانې د علم غرونه د ګپو شپو خلک نه وو. هغه چې د چا د نبي علیه السلام د احادیثو سره ورځ او شپه سبا کېده او بېګا کېده، هغه خلکو په مخ کې دا کتاب پیش کړی دی. او هغه استادان چې هغه حفاظ الحدیثو، احادیث ورته د نبی علیه السلام په یادو لکه نن چې زموږ د زمانه کې د قرآن حافظان دي، په هغه زمانه کې به د احادیثو حافظانو. او هغوی د دې توثیق کړی چې واقعي صحیح احادیث چې کوم متصل سند سره امام بخاري را نقل کړي دا صحیح دي. دیو جن اوس بعضې خلک را لګېږي په احادیثو د صحیح بخاري باندې اعتراضات کوي. زموږ چا سره ذاتي عناد خو نشته. قسم په الله د دین د دفاع خبره ده، د نبی علیه السلام د احادیثو د دفاع خبره ده چې الله موږ نه تپوس کوي. او بیا ګډې وډې وایي غریبانان. الله رب العالمین داسې خلکو نه بیا علم واخلي، پویه ترې واخلي. لکه پرون هم دا خبره موږ وکړله چې بعضې خلک دا وایي چې نبی علیه السلام قصدن 3 منځونه پرېښي. نعوذ بالله من ذلک. قصدن خو یې ما او تا نشو پرېښودی. الله دې داسې وخت په موږ نه راولي چې موږ دې قصدن مونځ پرېږدو. یو عام مسلمان د دې 15مې صدۍ دا سوچ نشي کولی چې زه دې قصدن مونځ پرېږدم. قصدن مونځ خو په اسلام کې پرېښودل نشته دی. پرون ما یو روایت هم ویلی، ورګر چې هغه روایت سندن منکر او بعض علما ورته ضعیف هم ویلی دی. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، خو معنی صحیح ده. دا معنی په صحیح حدیثو کې راغلی ده. اگر چې دغه روایت سندن ضعف پکې شته، خو د دې دا متن او معنا دا په صحیح حدیثو کې راغلی ده. امام مسلم روایت راوړی دی چې العهد الذي بیننا وبینهم ترک الصلاة. نبی علیه السلام فرمایي هغه عهد چې زمونږ او د کافر منځ کې دی د مونځ پرېښودل دي. مانه څوک چې مونځ کوي مسلمان دی، چې نه کوي هغه د کافرو په ډله کې دی، زموږ ډله کې نه دی. دغه رنګ نور ګڼ روایت دي کې راغلي دي. دا بحث پکې بیا علماو کړی دی چې یو سړی سستۍ د وجې نه پرېږدي، داسې تهاونه نه یې پرېږدي، انکار هم ترې نه کوي د فرضیت نه، بیا یې وروستو کوي لږ لیټ یې کوي. دا به څنګه هغه علما وایي چې فویل للمصلین کې داخل دی. الله قرآن کې فرمایي مونځ والا تباه و برباد دي، مونځ والو دپاره هلاکت دی. چې مونځ خو یې وکړو خو داسې بې ټیمه یې وکړلو، مونځ یې وکړو خو داسې بې شوقه یې وکړو، مونځ یې وکړو خو داسې بې توجه یې وکړلو، څنګه چې په کار و هغه شان یې ونه کړلو. نو دا سستي پکې ناروا ده. یا د سستۍ د وجې نه چا نه پاتې شو، نو په دې کې بیا اختلاف دی چې یو سړی انکار نه کوي د فرضیت نه او داسې تارک الصلاة دی، دا به کافر یقینا خارج عن الملت به یې که نه به د ملت اسلامیه نه بار دی که نه. په هغې کې به تفصیلات علماو کړي. ابن عبدالبر رحمه الله پکې ډېره تشریح کړي، امام نووي رحمت الله علیه پکې کړی دا، او کوم علماو چې په احکامو کې کتابونه لیکلي دي. ابن قیم صاحب پکې ډېر لوی اوږد بحث موجود دی. په دې کې یو کتاب هم شته په دې موضوع باندې د ابن قیم رحمه الله، حکم تارک الصلاة. دغه رنګه د سعودي علماو په چې کومه لجنه ده کمیټي، هغې په فتوا لیکلې ده چې په کم وخت کې به دا مکمل د اسلام نه باري کافر وي، او کم وخت کې به دا داسې کفر چې کفر دونه کفر وي، د غټ کفر نه لاندې به ښکته درجه کې کفر وي. لکه په ډېرو ګناهونو باندې د کفر اطلاق شوی دی، هغه جدا علمي بحث دی. خو غرض دا دی چې نبي علیه السلام خو دې ته د کفارو نښه ویلې ده که نه، مونځ پرېښودل. نو څنګه یو سړی نبي علیه السلام قصدن مونځونه پرېښودل، نعوذ بالله، په خندق کې وایي. لکه دا خو دا خندق ټکی په دې دلیل دی چې قصدن یې نه دي پرېښي. څه چلو څه چلو جنګو، کافرو غشي ورول، جګړه جوړه ده. او دی په هغه وخت کې پرېښي دا 3 منځونه چې نبي علیه السلام دا 2 منځونه حدیث کې اصل کې راغلي صحیح. د مازدیګر مونځ ته قضا شه تر دې پورې چې نور پرېوته، او بیا یې د ماښام سره وکړو. د ماښام د نور ډوبېدو نه بعد اول مازدیګر مونځ وکړو، بیا یې د ماښام مونځ وکړو. دا ولې نبي علیه السلام نه پاتې شو؟ دې وخت کې حکم نو راغلی د صلاة الخوف. وروستو بیا حکم د څه راغلی دی؟ صلاة الخوف. چې کله دشمن سره داسې جنګ او خوف حالات چې دشمن هم وجني، که مونځ باندې ودرېږي ټول ملګري هغې حمله کوي، ټول شهیدان کوي، نو بیا وروستو د عصفان په موقع کې بیا حکم راغی د صلاة الخوف چې نیم مرګري به مونځ ته ودرېږي او نیم مرګري به د کافرو مقابلې ته ودرېږي. دا خو ټول تفصیلات حدیث کې شته. دې وخت کې لا حکم د صلاة الخوف هم نو راغلی، او حکم د جمع بین الصلاتین هم لا نو راغلی. کنی نبی علیه السلام ماسپښین سره ته مازدیګر هم کړی وی.
دا د جمع بین الصلاتین حکم هم رستو راغلی صلاة الخوف حکم هم رستو راغلی نو دی وخت کې لا حکم د صلاة الخوف نو راغلی نو ځکه نبی علیه السلام نه مجبورن پاتې شه دا قصدن او عمدن ټکې ډېره خطرناکه خبره ده دا خو په نبی علیه السلام الزام دی پیغمبر او قصدن مونځ پرېښودل د دې خو یو عام مسلمان زموږ د زمانې موږ ټول ګناهګار یو موږ د دې تصور نشو کولی او موږ نه چې لږ غوندې مونځ تاخیر شي څومره خفه یو لا پاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت چې هغه خو به دومره خوشحالېده په مونځ باندې چې فرمایل به وجعلت قرة عیني فی الصلاة په دې مونځ کې خو زما د سترګو یخوالی کېښودی شوی دی زه چې د الله عبادت او مونځ کوم زما سترګې یخې شي منه خوشحاله شم کنایه ده د خوشحالۍ نبی علیه السلام څنګه قصدن او عمدن مونځونه پرېږدي والعیاذ بالله نو دا صحیح ده د ناپوهۍ د وجې نه داسې کېږي په کار چې سړی په دې خپل دغه باندې لږ غور وکړي ټیک ده انسان خطا کېدی هم شي یو عالم موږ په چا څه فتوی نه لګو زه به په یو خبره کې خطا شم او که یو عالم ما ته زما خطا مخې ته کړي او ووایي چې یاره دا خبره دې غلطه نو ټیک ده رجوع به وکړو که نه یاره بس خطا شوم د خطایې منلو کې او رجوع کولو کې څه شرم خو نشته او عار یو سړی دی بس خطا شوی یم غلطي رانه وشوله سبقت لساني هم کله د انسان نه کېږي دا عذر دی خو بیا په داسې طریقه باندې او دومره په جرأت باندې چې هغې باندې امت بې زړه ورکېږي چې زمړه نبي علیه السلام قصدن مونځونه پرېښي نعوذ بالله بس مونږ به هم پرېږدو نعوذ بالله من ذلک دا سوال نه پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مونځ پرېښودل خو په ځای پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړي چې جمع ودرېږي دلته او په نارینه دي او جمع ته نه حاضرېږي زما زړه دا غواړي چې زه یو کس جمع ته مخکې کوم ورته ویم چې ته دلته جمع ته ودرېږه او زه لاړ شم او د هغه خلکو کورونه په دې مدینه کې وسېځم اور ورته ور واچوم چې جمع له نه دي راغلي جمع له پرېښودل خو یې لا په ځای پرېږده نبي علیه السلام د مونځ تاریکین نه یادوي چې مونځ نه کوي بلکې چې څوک جمع له نه راځي نارینه دي او بغیر عذره پاتې دي اعذار چې دي هغه مخکې یو ځل موږ ویلو شلو نه زیات عذرونه دي چې سړي نه جمع پاتې کېږي هغه عذرونه کوي ټیک ده شریعت څوک د مرۍ نه رانیسي خو دا بغیر عذره چې څوک د کورونو کې ناستې دي او مونځ له نه راځي نبي علیه السلام فرمایي چې دا کورونه وله وسېځم اور ورته ور واچوم خو بیا نبي علیه السلام فرمایي دا کار ولې نه کوم ځکه چې په کورونو کې ماشومان او زنانه دي او په هغې جمع فرض نه ده د هغې د وجې نه دا کورونه ورله نه سېځم دا خبره خو اوږده داسې اشاره مې ورکړه غرض مې دا دی د احادیثو مطالعه که مونږ وکړو هله به په قرآن پوه شو بغیر د حدیث نه په قرآن مونږ نشو پوهېدلی د دې صلات پوره تشریح نبی علیه السلام کړی ملګرو ته فرمایلی دي صحابو ته امت ته صلو کما رأیتمونی اصلي داسې مونځ وکئ لکه تاسو چې څنګه زه لیدلی یم او زه څنګه مونځ کومه زما د مونځ په شان مونځ وکئ ولې ځکه ما آیت ولستو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره د الله په رسول کې ښایسته نمونه ده نو دا نمونه په چهره کې هم ده په لباس کې هم ده په مونځ کې هم ده په زکات کې هم ده په روژه کې هم ده په حج کې هم ده او دغه رنګه سفر کې او په حضر کې او په عباداتو کې او په معاملاتو کې او په ټولو امورو کې او اول نمبر په عقیده کې چې نبی علیه السلام کومه عقیده پیش کړې ده د ایمانیاتو په باره کې نبی علیه السلام څه فرمایلی دي دا ټول تشریحات الحمدلله په احادیثو کې موجود دي صحابه کرامو یو عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم را نقل کړی دا لا څه کې دي ته وګوره د صحابو د امانتدارۍ او دیانتدارۍ ته وګوره په باب د احادیثو او د عباداتو د کیفیاتو نقل کولو کې چې د ماسپښین او مازدیګر مونځ دا جهري وي که سري وي سري مونځ دی پټی مونږ وایو خو نبی علیه السلام کله کله به وایي دې سري مونځ کې د ماسپښین یا مازدیګر مونځ کې هم کله کله وایي مونږ ته یو آیت را واورولو څه معنی په مانځه به ولاړو ماسپښین د مازدیګر خو یو آیت به پکې لږ په زوره وویلو چې شاته صفونو کې به ملګرو واورېده دومره پورې صحابه کرام دا یو خبرې را نقل کړي دا هم ترې نه ده پاتې شوی چې کله کله به نبي علیه السلام په دې سري مونځ کې اواز به یې داسې لږ راتېز کړه لکه سړی ځان سره لګي اواز ترې لږ راوچت شي چې موږ به شاته سب کې هغه پوره آیت واورېده چې نبي علیه السلام کوم ځای وایي لګی دی د ماسپښین په دې مانځه کې یا د مازدیګر په دې مانځه کې دا تفصیلات موجود دي الحمدلله والله العظیم چې دا حدیث خو سره ملګری نه کې که ته مونځ وکړې او که بیا یې وپېژنې
ځکه چې دا صلات خو به بیا ته خپله تشریح کړې زه به یې خپله کوم بل به یې خپله کوي بس لوبه به جوړوي بیا به دا دین نعوذ بالله دا خو بیا دین نه هغه مونځ چې قرآن کې الله رب العالمین څه کم سل ځله د هغې تذکره کړې ده دومره اهمه فریضه ده نو دا مونځ به نبي علیه السلام نه یې کړی الله فرمایي مونځ قایم کړي نبي علیه السلام یې نه کوي والعیاذ بالله دا ټول یې کړی دی عملي پې کړی دی صحابه کرام رضی الله عنهم ته یو عمل را نقل کړی الحمدلله نو غرض دا دی چې زمونږ ستاسو دپاره د الله نبي په هر ځای کې نمونه ده په هر وخت کې زمونږ ستاسو دپاره هغه نمونه ده نو نبي علیه السلام منځونه د عذر په وجه پرېښود بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ قصدن پرېښی قصدن خو چې زه پرېږدم خو دا زما عمل شه که نه نو بل ته پکې سله خیرې کومه قصدن کار ته پخپله کې که بل یې در باندې کوي پخپله خلک کې قصدن دي ته چې ستا قصد دی ستا اراده ده نو بیا نبي علیه السلام دا ولي ویلې چې نور پې پرېوتو ملأ الله قبورهم وبیوتهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى الله دې د دې مشرکانو قبرونه الله دې د دوی کورونه د اور نه ډک کړي الله دې جهنم ته وغورځوي چې دې موږ مشغوله کړو د هغه بهترین مونځ د مازدیګر نه نو چې نبي علیه السلام پخپله پرېښی قصدا نعوذ بالله به مشرکان ته سره خیره کې خو هغوی پې غشي ورول کړه جنگ جوړو پرې نه ښوده نبي اسلام هنګامه وه میدان جنگ دی د هغې د لاسه هغې ظالمانو داسې د هغه زمانې بمباري او غشي شروع کړي چې صحابو د سره نه صف جوړولی شو نه مونځ ته ودرېدی شو بس یو افراتفري جوړه وه په قلاره نه پرېښوده تر دې پورې چې ماښام شو نو هغوی ته په قلاره شو نبي علیه السلام نه چې نور ډوب شو نو یې فرمیل الله رب العالمین هم دا کورونه او دا قبرونه د اور نه ډک که چې موږ نه هغه ښایسته مونځ خراب که د مازدیګر نو دې وخت کې صلات الخوف نه و راغلی وروسته بیا صلات الخوف راغی کله چې په د عثمان په موقع کې خالد بن ولید رضی الله عنه کافر دی لا مسلمان نو او هغه د ځان سره څه کسان مشرکان ملګري کړي او دا ډېر اهم کمانډر و د خپل دور په حالت د شرک کې هم دی ډېر لوی جرنیل و جنګي او بیا چې په حالت د اسلام کې بیا خو یې ناشنا کارنامې کړي بیا خو د خالد ابن ولید یو نوم دی سیف من سیوف الله د الله توره ورته نبي علیه السلام ویلې ده د هغه کارنامې خو ډېرې عجیبه دي نو خالد ابن ولید ویلې وایي دا پیغمبر به موږ نن وژنو الله اکبر د نبي علیه السلام د شهید کولو پروګرام یې وکړ او سره د دې ملګرو یې ختمو نو په دغه ځای کې د ماسپښین مونځ چې کله دوی ادا کړو صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خالد ابن ولید ویل دی پسې وروسته دوی یو داسې مونځ کوي چې هغه مونځ دوی ته ډېر غوره دی او داسې خیال یې ساتي چې په خپل کور کې دننه د خپلو پیغلو جینکو نه خیال نه ساتي لکه د دغې معنی ډېر اهتمام یې کوي ډېر خواري کوي مسلمانان چې دا مازدیګر مونځ رانه خراب نشي ځکه دا ټیم داسې د غفلت شانه مې او مختصره مې او نبي علیه السلام وعید ذکر کړی څوک چې د مازدیګر مونځ ناوخته وکړي نور پې زیړی شي نبي علیه السلام دته منافق ویلی تلک صلات المنافق دا د منافق مونځ دی چې لګیا دی نور ته ګوري مړه لا وختي دی مړه لا وختي دی مړه لا وختي دی او په دې کې بیا وروسته ودرېږي نبي علیه السلام د کارغه نوم یو د کارغه په شان ټونګي ووایي الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زجر ورکړی وایي دا تلک صلات المنافق څه د منافق مونځ دی وکړه وختي به دې کړی د مازدیګر مونځ په اول وخت کې غوره دی نو دا د مازدیګر او د عصر دا مونځ دا اهم مونځ دی ډېر اهم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی مونځ ټیم راتلو د عثمان په موقع کې نو وحي راغه الله اکبر هلته خالد بن ولید ورته پټ شوی دی په غره کې په کنډاو کې سره د ملګرو چې یو دم به حمله کوو دا مسلمانان به ختمو الله رب العالمین حکم نازل کړ چې نیم کسان به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونځ ته ودرېږي او نیم کسان به پیرې ته ودرېږي د کافرو د حملې خطره ده چې کله د مازدیګر مونځ ټیم راغی صفونه جوړ شو چې ګوري خالد ابن ولید او مرګري پټ ګوري لګیا چې اوس خو موږ حمله به کوو دوی به ټول په مونځ ودرېږي نیم کسان په مونځ ودرېږي نیم کسان پیرې ته ودرېږي خالد ابن ولید او مرګري یو بل ته وکتل داسې چلو شه خالد ابن ولید وایي دوی ته خو چا ویلي هم نه دي مونږ خو ټول ملګري دلته ناست یو مشوره خو موږ دلته پټه وکړه یو کس موږ نه دی پاسېدلی او دوی دا خپل ترتیب څنګه بدل کړ خالد ابن ولید ځکه بیا وروسته چې اسلام راوړو وایي دا یو خبره به زما ذهن کې کېناسته چې دا سړی په حقه دی دا د الله پیغمبر دی موږ به چې څه پروګرام جوړوه به ناکامه کېده او الله رب العالمین به دله عزت ورکوو موږ د ده ښکته کول غوښتو خو الله دې اوچتوو ځکه دا د الله پیغمبر و الله ورسره وعده کړې وه دا ستا دین به الله غالبه کوي او تا به الله غالبه کوي او په حق باندې خو غلبه موندل ګران کار دی
اگر که تا سره د وسایل هم ډېر او تا سره ټکنالوژي هم ډېر او تا سره د هر قسم اسباب نو خالد ابن ولید رضی الله عنه فرمایي بس زموږ ټوله منصوبه خرابه شوه په دغه وخت کې بیا صلات الخوف نازل شوی دی هغې نه بعد بیا دا حکم راغو چې دې نه بعد که چېرته د جنگ حالاتي کافر حمله کوي مسلمانان به ټول په یو ځل مونځ ته نه ودرېږي بیا خو به هم ختم کړي دا دنیا خو د اسبابو کور دی نیم کسان به مونځ کوي او نیم کسان به پیرې ته ولاړي بیا چې دا چا مونځ وکړو دا به واپس شي دا ډله بیا به دا پیرې ته ودرېږي بیا به هغه بله ډله راشي او هغه به مونځ ته ودرېږي قرآن کې هم هغه طریقه شته او په احادیثو کې هم د هغې هغه کیفیات په مختلفو طریقو راغلي صحیح احادیثو کې چې چا په کومه طریقه عمل وکړو ای که رخصت دی او هغې کې توسع ده ځکه چې حالات مختلف کېږي چې حالات مختلف کېږي نو کیفیت د صلات الخوف هم سره مختلف کېږي هغه تشریح جدا ده صرف ما اشاره ورکړه دې خندق کې لا صلات الخوف حکم نه راغلی ځکه نبي علیه السلام نه مونځ پاتې شو نو غرض زما د خبرې دا و چې اکثر د انسان نه بیا په دې دین کې ګډوډي ولې راشي په احادیثو باندې ورسره علم نه په احادیثو عبور نه نو به ده باندې ټوله خبره ګډوډه شي هلته خو علم نه چې هلته دا صلات الخوف کم ټایم کې راغو او دا جمع بین الصلاتین کم ټایم کې دا حکم راغی او دا ولې دا مونځ پاتې شوی دی نو هغه الفاظ د انسان نه به ګډوډ شي نو په دې امور کې احتیاط پکار دی دا دین دی دا د اخبار او د صحافیانو تجزیه نه ده نه زما اوس پاکستان حالات دي چې تم پکې تبصره کوو او زه به هم تبصره کوم او بل به هم تجزیه کوي د ړوند ګزار دی ولګېده که نه بس خطا به شي لکه تجزیه نګاران چې نازي دنیا په دې بله راواړی کله به راته شنه باغونه وخه پاکستان کې به دا چل کېږي او 2 میاشتې بعد به داسې وشي او 3 میاشتې بعد به بیا هر سړی په خوله کې د سرو زرو چمچې ګرځوي او داسې به زبردست کار به وشي هېڅ هم نه بیا هسې شنه باغونه او بعضې دغه د ملک قرآن شو دغه د ملک لاړی او دغه د ملک ختم شو دا ټول هسې ډګوسلي دا چې څوک ملک ختم شه دا هم فضول خبرې کوي څوک چې وایي چې ډېر شنه شنه باغونه به وینئ دا هم دروغ وایي دا تجزیه نګاران دي څوک څه دا اوس د پاکستان تجزیه نه ده نه زموږ د ملک سیاست دی چې ته پکې خپلې خبرې دا د الله کتاب او د نبي علیه السلام احادیث دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی په دین کې به ما او ته خپله رایې نه چلو دین کې نقل ته ګوره چې دا خبره په کومه طریقه را نقل شوې د الله د کتاب نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث نه الغرض زه خپلې موضوع ته راځم هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې زموږ ستاسو لپاره ډېر ناشنا عبرتونه دي او په هغې کې د نبي علیه السلام دا صحابه کرام د دوی دا زندګي که نارینه که زنانه د هغې کې هم زموږ ستاسو لپاره ناشنا نمونې دي موږ د اسما رضی الله عنها تاریخ ذکر کوو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خدمت اعزاز ورته میلاو شوی ذات النطاقین ورته ویل کېږي چې خپل کمربند یې 2 ځایه کړو ویشلولو او د نبي علیه السلام د طعام هغه غوټې پرې وتړله او طعام یې پکې وتړلو نبي علیه السلام ورته وفرمیل تا به الله د دې په ځای د جنت هغه کمربندونه درکړي الله اکبر د جنت زیری یې واخیست داسې زنانه چې هغوی د دې خدمتونو په وجه باندې د جنت زیری واخیسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه وروسته دور کې عبدالله ابن زبیر ته چا وویلې دا بعضې سړی سمه خبره هم په وران انداز کې کوي دا ضد او تعصب او حسد داسې ناکاره مرض دی چې کله انسان په دې زړه کې پرېوځي نو بیا به هغه سمې خبرې له مران رنګ ورکې ځکه خو دې سره د اعمال خرابېږي او بربادېږي او دا یو ګناه د ډېرو ګناهونو سبب ځکه ګرځي قرآن هم دا معلومه سوره یوسف نه چې یوسف علیه السلام ورونو د یوسف علیه السلام سره حسد شروع کړو څومره ډېرو ګناهونو کې واقع شو د یو حسد د لاسه ډېر ګناهونه به پیدا کېږي او دا خو د اعزاز خبره وه نو یو ورځ عبدالله ابن زبیر ته چا ویلې د عبدالله ابن زبیر حالات وروسته لږ وایو انشاءالله مختصر اوچت صحابي دی د نبي علیه الصلاة والسلام د خینې زوی دی د ابوبکر صدیق ناسی دی د لور د طرفه و یاره ستا مور چې د هغې ته خو خلک ذات النطاقین وایي ذات النطاقین ته خو د هغې زوی وایي هغه حیران شو دا ذات النطاقین څه مطلب دی 2 کمربندونو والا زما مور دا ده نو مور له راغی وایي دا څنګه چل دی دا خلک ما ته چې پیغور او په وران شکل کې دا خبره کوي هغې ورته وخندل وایي خفه کېږه ما دې خلکو خولې دا به څوک نشي بندولی خلک به یو څه وایي بل څه به وایي لګې دا زما اعزاز دی او په دې ما ته د جنت زیری میلاو دی هغه بیا یو شعر ویلو الله اکبر وایي خلک ما ته کنځل کوي او دا خو زما عزت دی وایي دا خلک په خپله بې عزته دي سپک دي ځکه په درنو خلکو بسې خوله وازوي هغه مور ورته ویل بچی وایي دا داسې چلو چې نبي علیه السلام زما د پلار ابوبکر صدیق او ستا د نیکه سره یو ځای هجرت کوو
نو هغه سامان چې کوم د خوراک ورله مونږ کور کې تیار کړه د هغې د غوټه کولو دپاره سوونه کپړه کور کې نه وه غربت ده نو ما خپل کمربند را کولاو کړ او سیرې مې کړ نو ما په هغه نیم کمربند باندې د نبي علیه السلام هغه غوټه وتړله پلار له چې دوی په لاره باندې بیا خوري په کار راځي سفر دی پیغمبران هم لوږه تنده خو پرې راځي که نه ابوبکر صدیق په ټولو دنیا کې چې څومره انسانان تیر شوي دي په ټولو صحابو کې افضل او ټولو اولیاو د پاسه ولی دی خو ځان له رزق نشي پیدا کولی نو دې ته محتاج دی طعام ته وی ما هغه پې وتړلو نو نبي علیه السلام ما ته ذات النطاقین لقب راکړه بیا راته طالب الله د جنت دغه درکړي دا کمربندونه به درکړي هغه حیران شوی ښه دا خلکو په وران انداز وایي دا خبره دا خلک سمه خبره ورانوي چې خلاف شي نبی شعر ویلو چې خلکو تاسو چې کوم عیب په ما باندې تړئ هغه زما لپاره اعزاز دی او لګیا اوسئ خپل آخرت خرابوئ ځکه د سره آخر کې حسد ډېر شروع شوی حکومت یې په مکه کې خلافت قایم کړی او دا سیاسي اختلافات هم کله کله چې راشي بیا به سړی هر چا پسې لګیایي چې لږې ورسره سیاسي ورانه یي که هغه کې ښه صفته مې وله پټوي او ښه صفته مې په وران انداز وړی کنځلې ورپسې کوي دا د بد اخلاقو خلکو کردار غرض دا دی دا هغه ذات النطاقین ده چې نبي علیه الصلاة والسلام دی له د جنت زیری ورکړه دا فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او زما پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور نه ووتل او غار حرا طرف ته لاړه نو په دغه دوران کې دا مشرکان ورپسې ګرځي او په دې وخت کې ابو جهل دی او دا مشرکان د نبي علیه السلام او زما د پلار تلاش کوي تر دې پورې چې زمونږ کور ته راورسېد ځکه یې ته پته وه چې نبي علیه السلام خو اکثر دلته راځي ابوبکر صدیق یې ښه ملګری دی او دواړه نه ښکاري نو د ده په کور کې وی نو چې کله دوی زمونږ کور ته راورسېده نو ما ته یې وویلې د ابو جهل چې ستا هغه پلار څه شو چېرته دی هغه پلار دی مطلب یې دا و چې د پلار پته یې راکړه نو نبي علیه السلام هملته یا به پخپله به پیدا کړو موږ خو چې دا اوس موږ ته د ابوبکر صدیق په باره کې ووایي چې یاره ابوبکر صدیق فلاني ځای کې دی این ابوکې یا ابنة ابي بکر ای د ابوبکر لوري پلار دې چېرته دی وایي ما ورته ویل چې ما ته څه پته ده لا ادري ما ته خو پته نشته زما پلار چېرته دی خبره صحیح مو توریه هم ده او صحیح مو چې اوس به کوم ځای کې روان یم سم کور نه وته کوم ځای کې وینم نو په دې کې وایي دې ظالم وایي دا خپل لاس اوچت کو ابو جهل او ما له وایي داسې سپېړه راکړه چې زما په غوږ باندې کومې والی وي دی رانه وشلولې وه هغه ځای ته یې ورسولې ګزار یې راله راکړه او سزا یې راته راکړله خو ما ورته د خپل پلار او د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې اطلاع ورنه کړله هغوی خو بیا لاړه غارثه ورته تلي بیا 3 شپې هلته تېرې کړې هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما دواړو هجرت وکړو او مدینې ته ورسېده په مدینه کې به خلکو روزانه راوتل حري مقام ته کم چې مونږ پښتو کې د خوړ وایو چې باران او سیلاب به راغی کې به اوبه وي که نه عام به بیا خشک به پروت وچ نو دغه حرې ته به چې د مدینې خلک راووته نو هغه لارې ته به یې کتل چې کم د مکې د طرف نه راغلی ده ځکه چې اطلاع را رسېدلې وه چې نبي علیه السلام را روان شوی چا ویل نن به راورسي چا ویل نن به راورسي نو چې غرمه به شو نو خلک به کورونو ته واپس لاړه الله اکبر چې غرمه به شو بېرته به لاړه ځکه قانون دا و د نبي علیه السلام عادت مبارک و د عربو عام طریقه دا وه چې د غرمې په ټایم کې به هغوی بیا نه ګرځېده که په سفر کې به مو آرام به یې کوو قیلوله به یې کوله زمونږ ژوند خو ګډوډ شوی نم د خوب ټایم معلوم دی نم د ایښېدو ټایم معلوم نو بیا به کورونو ته لاړه نو یو ورځ یې چا وویل یاره وایي نن به رارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل سفر کوو د ځان سره د دې لارې دپاره مستقل یو مشرک په پیسو نیولی او په اجرت باندې امام بخاري هلته حدیث هم راوړي کتاب البیوع کې چې دا جایز ده چې ته یو مزدورۍ باندې یو کافر ونیسي مسلمان نشي او کافر نه مزدوري خو کافر سره جایز ده په مزدورۍ ونیسي یو کار ته اخلي یا سره تجارت کې معامله خو جایز خو ګوره مشرک دی او دومره وفادار دی دې ته به حیران شي چې دا لالچ نه کوي دا په لږو پیسو رضا شوی او نبي علیه السلام ابوبکر صدیق ته پټه لاره ښي عامه لاره باندې خو نه تله که نه مشرکان را روانو په خفیه لارو یې بوتلو په دې لږو پیسو رضا دی او هغه سل اوښانو لالچ نه کوي چې مکې مشرکانو اعلان کړی چې یا ورته ابوبکر صدیق وښیي او یا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وښیي بعض وخت سړی کافر مشرک خو داسې دا خودداري پکې د نفس یو غیرت پکې پروت خپل نو دا تقریبا د 9 ورځو لار وه په هغه وخت کې د یو طرفه د مکې او مدینې په مابین کې دا مزل ځکه ګرانې مزلې وي په اوښانو روډونه نه وو داسې پخې لارې نه وي کمرې وې او دشتې به وې او صحراونه به وو ګرمي به وه او لوږې او تندې به وې
موسمونو تبدیلی به پکې راتلله په لاره باد و باران به راتله نبي علیه السلام خپله چې حج لم راغلی دی د مدینې نه مکې ته نو 9 ورځو کې مزل کړی دی حدیث شته دی حدیث امام بخاري هم راوړی تقریبا 9 ورځې مزل یې کړی بیا را رسېدلی دی مکې ته د حج دپاره اوس خو سهولیات دي اوس د مکې نه مدینې ته ځې نو د عام بسونه چې ځي نو 6 غنټو کې ورسېږي زیات نه 2 غنټې ورنه 6 غنټو 6 نیمو کې ورسېږي او چې لا خپل ګاډی بیا د هغې نه هم زر ورسېږي نو دا اوس خو سهولتونه دي موږ سره په حج کې یو 2 علماو یو د بلوچستان یو د لاهور بلوچستان والا شیخ ډېر قابل انسان و الله دې ول عمر علم کې برکت واچوي ډېر ښه کتابونه یې هم لیکلي نو هغوی اولنی حج و زما الحمدلله دویم نو په هغې کې هغه ما ته وایي مولانا نو تپوسونه به یې زما نه کوه ځکه دا حج داسې دی چې چا سره علم ډېره مي خو چې کړی نه وي نو هغه ته پوره پته نه لګي لوی محدثین خپلې قیسې کوي چې موږ حج احادیث راته یاد مو احکام هم یادو کتاب کې خو چې لاړو بیا هلته په طریقه به نه پوهېدو یو بل نه هم تپوس کوو چې طواف کوم ځای نه شروع کېږي او څه ترتیب دی دا پریکټیکلي شی جدایي نو ما ته هسې په ګاډي کې ناست و اے سی ګاډی راته دغه شوی اے سی لګېدلی وایي مولانا دا مدینه به کله را رسېږي ډېر دا سفر اوږد نه شي نو ما ورته داسې اشاره وکړه ما شیخ صاحب دې ګټو ته وګوره دې غاړې ته او دې بلې غاړې ته ما مونږ خو په پوخ روډ روان یو اے سی راته لګېدلی نبي علیه السلام به دغه ګټو کې تلی دی او 9 ورځې مزل یې کړی دی چې مکې نه هجرت کوو چې هغه څومره و او بیا چې د مدینې نه تللی دی هغه حج والا واقع کې به راځي 9 ورځو کې ما ته دونه اوس تنګ شولې ډېر زیات دغه شو متاثره شول الله دې اجر درکړي کیفیت هم جوړ شو واقعي دا نبي علیه السلام دې کمرو کې دا روډونه خو نه و دې کمرو کې به روانو صحابه دومره تکلیف دور و هغه هغوی بیا هم عبادتونه کړي او په دې کې جهادونه کړي او د دین دپاره قربانۍ یې پیش کړي دي نو یو ورځ په دې کې اعلان شه چې نن را رسېدو والا دي لارې نه چې وکته 2 کسان سپین سپین سر کېږي ښکاري خو شکلونه یې لا نه ښکاري نو د صحابو چغې کړې هغه دې راغه هغه دې راغه نو په دې کې چې راورسېد څنګه رانږدې شو یو کس هغه وی لږ شان د رنګ نه سپین دی او داسې لږ شان د بدن نه لږ لوړ دی او ښکلی انسان دی او دا بل هم ډېر ښایسته انسان دی د هغه نه په قد کې لږ ټیټ دی او ډېره ښکلې چهره یې ده مزېداره خو خلک یې نه پېژني د مدینې خلک چې دی کې پیغمبر کم یو دی ابوبکر صدیق کم یو دی دا اوس لا نه پېژني تر هغه پورې چې دوی راورسېد او د یو ونې د لاندې اول کېناسته دمې کوله نو خلک ورته ګر چاپېره ولاړو نو اکثر خلکو ابوبکر صدیق ته اشاره کوله چې دا لږ غوندې لوړ ښکاري دا لکه چې نبی علیہ السلام لکه چې دغه دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه یادو خو چې لږ ساعت بعد داسې دا سوری ختمېدو کې شو نو ابوبکر صدیق راپاسېد د نبي علیہ السلام ته یې څادر ونیو سوری ورته وکړو دغه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د الله پیغمبر دی او خلق یو قسم د خوشحالۍ اظهار د محبت اظهار نارینه زنانه ترانې وایي د خوشحالۍ چې زمونږ کلي ته زمونږ علاقې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دینه بعد بیا اسماء رضی الله عنها رستو هجرت کړی دی اسماء رضی الله عنها چې کله هجرت وکړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا لور هغه فرمایي په دغه وخت کې په دې مدینه کې یو افوا ګډه شوله او دا افوا چې وه د یهودو ګډه کړله یهودو وویلې چې دا مسلمانان چې دا د مکې نه راغه مدینې ته موږ په دوی باندې داسې جادو کړی دی چې نو دوی به بچي نه پیدا کېږي خاص کر نارینه بچي به نه پیدا کېږي نو دا بعض پراپیګنډا نسي امتحان شانته شي دا باطل پرست کله کله عجیبه عجیبه خبرې کوي پراپیګنډا غوندي او دا په دې مؤمنانو الله د امتحانونه راولي دا نه چې لږ باندې امتحان در باندې راشي بیا خپې دي وښویږي چې اوس پلاني پیر له ځو پلاني بابا له ځو پلاني ځای کې چې کوم دی کوډګر دی په دې ګرځې بیا دغه ستا د عقیدې د امتحان وخت دی اوس به دې پته لګي اوس به ټینګېږي که نه به ټینګېږي بیا زنانه په کور کې لګي یاره پلاني ځای کې بابا راته چا یاد کړی او پلاني ځای کې راته یاد کړی چې کوډې کوي او منترې کوي او دم درود کوي او درخه کوي درخو مرخو بس بیا نه ګرځي لږ ټینګ شه اوس کلک شه دا امتحانونه دا راځي دنیا ده دا په نبي علیه السلام او صحابو راغلي یهودو پراپیګنډا شروع وایي موږ په داسې جادو کړی پوخ جا وایي وو یهودیان جادوګر وو وایي د دې به نارینه اولاد نه کېږي ړانده به شي ورپسې په دې کې اسماء رضی الله عنها دا حامله وه حمل یې چې هجرت یې وکړ او چې 4 میاشتې تېرې شوې الله رب العالمین دې له زوی ورکړ الله اکبر هغه د یهودیانو پراپیګنډا د دې په بچي باندې څه شوه ماته شوه خو چې څنګه مسلمانانو واورېده چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوسی شوی دی
عبدالله ابن زبیر او دا د زبیر رضی الله عنه زوی و د نبی علیه السلام ترور زوی دی زبیر د دې ماشوم پلار د نبی علیه السلام ترورزی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ترورزی دواړه سانډوګانه مو دا اسماء رضی الله عنها په زبیر واده وه نو د دې زوی وش عبدالله نوم یې ولګي عبدالله ابن زبیر یاره دې مسلمانانو د مکې او مدینې چې کومه خوشحالي وکړله ځکه چې هلته د یهودیانو پراپیګنډا ماته شوه چې د دوی به نارینه اولاد نه کړي نو په دې کې وایي د مدینې په دې کوڅو کې ګرځېدل او مسلمانانو به دا ویلي چې دا د تکبیر نارې به والي الله اکبر نارې والي او ویلي اخذ الله اليهود الله رب العالمین یهودیان وشرمول الله یهودیان ذلیله کړه الله رب العالمین یهودیان نامراده کړل په شرمونو وشرمې اس خبرې که فضول پراپیګنډې نو په دې کې دا عبدالله هغه خوش قسمته صحابي دی د اسماء رضی الله عنها دا بچه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ولېږل اے د الله نبی دې له تحنیک وکړه تحنیک ما مسله ورته مخکې ما ویلې وه چې کله کور کې ماشوم پیدا شي د مور د پیو نه مخکې هغې ته اول کجوره ورکول د کجورې شیره دا به یو نیک انسان ته ولېږي چې تقواداره نیک سړی دی هغې ته یې ولېږه هغه به په خوله کې لږه شان کجوره د کجورې یو ټوکړه هغه وجوي شیره به یې کړي او بیا به چې کله مکمل نرمه شوه جبې نه به یې راواخلي او د دې ماشوم په دې تالو پورې به یې راکاږي هغې به یې خپله وسټي اول دې کلمو ته د ده دا کجوره لاړه شي د دې علماو ډېر ناشنا فواید لیکلي علما لا په ځای پرېږده حکیمانو او ډاکټرانو چې کوم په دې لیکل کړي دي چې دې کې څومره طاقت دي د ماشوم په دې کلمو کې بدن کې او بیا ورپسې وروسته د مور چې کوم پی دي غذایت ځکه دا په مور باندې د بچي حق دی چې دا به د دې رضاعت کوي نو دې سره د ماشوم په دې صحت کې ډېر قوت راځي نو دا هغه خوش قسمته ماشوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله تحنیک وکړو عبدالله ته ده ته بیا خلک پسخېدل وایي نبي علیه السلام یو څو ماشومان نورو ته نبي علیه السلام دا تحنیک کړی دی یو پکې دا او بیا دا دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګرانو د الله نبي کره به راتلو بیا چې کله لږ رالوی شي عایشه رضی الله عنها خپل بچي نه و د نبي علیه السلام د دې بیبي خپل بچي نه و دوی خپل خورایي سره به داسې مینه کوله او هغه ته هم دا ترور ډېره ګرانه ور وختې به ورته راتلو ملاقات ته او خدمت ته او ترورې خدمت وایه او څه وکړم او څه وکړم او داسې ځغلوه داسې ځغلوه څه به یې چې ورته ویل ده به منډې تړلې والې دا دومره خوش قسمته انسان تر دې پورې چې عایشه رضی الله عنها نبی علیه السلام هم بیا اسم کنیت وله کېښود په دې ماشوم باندې خپل بچی خو یې نه و نو بیا ورته ام عبدالله ته ام عبدالله د عبدالله مور دا عبدالله خو لږ خپله مور ته هېره ده او تا سره روغتي دا ترور ورته دومره ګرانه ده نو عایشه رضی الله عنها ته بیا ام عبدالله ویلی کېده د عبدالله مور ترور ته به وله بیا مور ویله دې وجې نه هغه اسم کنیت یې د ده په دغه باندې نسبت یې ده ته کېده ځکه چې ترور سره دی ډېر لازم هر وخت خدمت ته او د هغې دغه کول دعاګانې اخیستل او منډې تړلې وال د هغې په خدمتونو کې نو عایشه رضی الله تعالی عنها ته نبي علیه السلام بیا تسلیم ورکړه بس دا ستا بچی دی که نه ته ام عبدالله هغه به هم په دې ډېره خوشحالېدله چې هغې ته به ام عبدالله ویلی کېده د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د خپل پلار سره بیا د جهاد په معرکو کې شریک شوی دی ډېر ناشنا معرکې ځکه پلار خو ډېر اوچت صحابي و ډېر ناشنا قربانیانې ورکړي زبیر رضی الله عنه بیا شهید شوی دی د هغه شهادت قصه مې راته مخکې کړې وه او بیا چې کله دې وروستو زمانه کې پاتې شو او وروستو زمانه کې بیا دی په مکه کې د خلافت اعلان وکړلو خپل اسلامي حکومت جاری کړلو د مکې نه نو پای کې بیا د مسلمانانو منځ کې جنګونه راغله ځکه هغه بل طرف ته د بنو امیو کې د عبدالملک ابن مروان حکومت هغه خلیفه و دلته د خلافت اعلان وکړو په مکه کې نو هغه حجاج ابن یوسف ورپسې راولېږلو اوږده قیصه ده او دی بیا په مکه کې شهید کړی دی اوږده واقع ده خو دا مورې دومره همت والا وه د دې عمر د مورې 100 کالو نه اوړېدلی و 100 کالو خو په آخري عمر پورې نه د دې په حافظه کې فرق راغلی او نه د دې غاښونه غورځېدلي او نه د دې د سترګو نظر خراب شوی سبحان الله ډېره باهمته زنانه وه د اسماء رضی الله تعالی عنها نو بیا د دې مور سره یو ورځ د عبدالله ابن زبیر مشوره کوله چې دا حجاج خو موږ ته پته ډېر لوی ظالم دی را روان دی په ما باندې حمله کوي نو څنګه چل وکړم آیا زه هتیار وغورځوم او که نه دفاع وکړم نو دې مور ورته ډېره عجیبه خبره وکړله وایي ته د خپل زړه ته وګوره او د خپل زړه کې ځان سره سوچ وکړه چې ته په حق یې که په باطل یې چې په حق یې کلک ودرېږه او معمولي بزدلي ونه کړي د پلار هغه صفت پرې نه دی ګوره او که په باطل یې نو بیا به الله له څه جواب ورکوي چې اوسه پورې ته دومره کلک په دې خپله خبره باندې ولاړ وې هغه ویل زه خو په حق یم ما خو د الله دین قایم کړی وی کلک ودرېږه وی
دې خبر نه بیا مه یېرېږه چې مرګ راغی او دا راغی، دا به راځي، دا خبرې هسې یو ځل مرګ دی نو را دي شي په یو طریقه دې راشي. او چې لا داسې د مظلومیت مرګي او دا خو شهادت دی اوچته مرتبه ده وي دي. نو په هغې کې چې کله بیا حجاج حمله وکړه او دی شهید که عبدالله ابن زبیر د کعبې په خوا کې، نو د ده هغه لاش هغې د مکې د ښار چې کوم د داخلېدو لاره وه په دې مین دروازه باندې او مین لاره باندې د ده دا لاش را ځوړند کړی او دا مور به وله راتلله او د خپل بچي نظاره به یې کوله، خو د دې همت وی نه خرابېده حتی چې بیا هغې هغه لاش را کوز کړو، بیا د هغې دفن وشو او دې پسې بیا لږ وخت بعد یې بیا دا مور وفات شوه، اسما رضی الله تعالی عنها. اسما رضی الله تعالی عنها دا تاریخ دا خو چې موږ ورته خالي اشارې وکړلې، دا چې بیا ته تفصیلات ګوري د دې عبادات او د دې تقوا او د دې هغه ورع او د دې هغه همت، سړی حیران شي دې ته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه د دې په دې زندګۍ کې زموږ ستاسو دپاره ډېر د عبرت درسونه پراته دي. نو دې واقع کې چې دا یهودو کوم پراپیګنډه وکړه، دې کې زموږ دپاره دا درس و چې مشرکان دا غلطو عقیدو والا عجیبه عجیبه خبرې خورئ په دې معاشره کې. اوس دا فیسبوک دور دی، دې نه به نه متاثره کېږي. یاد ساته خپل عقیده د قرآن نه زده که، عقیده دې مضبوطه ساته، په دې کوډ او منتر او په دې څیزونو به عقیدې نه جوړوې او نه به یې خرابې. ګوره د خپلې عقیدې چې ستا یقین په هغې باندې شي او چا چې درته معمولي په سر دې دد راغی درته وایي چې یاره په تا باندې خو 200 پیریان ناست دي، ته مې چې لکه دا خو رښتیا را باندې لکه چې ناست دي، داسې مه کوه، د الله باندې لږ تحقیق وکړه. انسان دی کله کله یو ذهني پریشاني ورته یا بل څه وجه بوجي یا هسې سر درد یا بیماري وي، یا درته وایي چې اوهو تا باندې ډېر پوخ جادو شوی دی، ډېر کلک جادو در باندې شوی دی. او بعضې څوک څه وایي ابل بیګا درس کې مونږ ویلې. نن سبا زموږ د خلکو عقیدې دا دي، دې خبر به د صحابو عقیدې نه خرابول، کلک خلکو پروا به هم دې خبرو نه کول. څوک وایي چې راشه که غلا د نه شوي زه به راته تلي کې وښیم غل، زه به راته په نوک کې وښیم، زه به راته کا، دا ټول دروغجن دي. ته چې دومره تکړی ورشه دې تاڼه کې کېنه، دا تاڼې د ایف آی آر دا کتاب به موږ بند کړو، به چې څوک غلا کوي هلته ایسیچو صاحب سره کېنه، لکه تنخوا باندې د حکومت مقرر کړي به هغه ته هر غل ښایه چې ایسیچو صاحب راځه دې نوک کې راته اوس ښیمه او په دې تلي کې راته ښیمه، تفتیشي افسر سره یا کېنه. هغې خو لګیا دی ستړي شو، بل ور زمونږ آی جي سره ملاقات او سی سی پی او صاحب راغی و د پېښور او مضافاتو موږ سره 50 لاک کیسونه، 50 لاک موږ حیران شو، 50 لاک د تاڼو چې ټول ریکارډ راجمع کوم سره کیسونه درج دی، دا به حل کېږي څنګه؟ دا لکه هغه ډېر ټینشن کې دي، ورشه هلته ورسره کېنه ورته یې ښایه، په دې تلي کې ورته کله غله ښایه، کله ورته په دې نوک کې ښایه. خیر دی موږ به ورته وایو چې سرجي موږ بدله یو سړی راولي ډېر تکړه سړی دی، کاغذونو کې خلکو ته غله ښایي په تلي کې ورته ښایي. دا ټولې خبرې دي. الله بندګانو کښېنئ دې قرآن ته توحید زده کوئ، د عقیده مضبوطه کوئ، د الله د نبي صلی الله علیه وسلم حدیثو ته کښېنئ چې زموږ د عقیده مزیداره شي. صحابه کرام رضی الله عنهم واقعات او حالات لږ وګورئ چې زموږ د عقیده مضبوطه شي او دا په دې عقیده باندې زمونږ دا یقین کلک شي چې عالم الغیب والشهاده ذات صرف څوک دی؟ الله. په غیب باندې هغه الله پوهېږي، نور څوک پرې نه پوهېږي. الله رب العالمین دې موږ ته د صحیح دین سمجھ را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیو ملګری تپوس کوي چې یو سړی دی یو غریب له زکات ورک او بیا بل چاته وي چې ما پلانی له زکات ورکړی، دې سره خو به د زکات خرابېږي نه. اصل کې دا ده چې دا صدقه یا زکات دا ښکاره ورکولم جایز دي، پټ ورکولم جایز دي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. الله فرمایي که دا صدقه ښکاره ورکړي، زکات او صدقه دا هم ښه کار دی، خو که پټ یې ورکوي او فقرا او محتاج له ورکوي نو دا پکې غوره ده. هغه پټ کې دا فایده چې هغه ریا ختمه شي
په دې ښکاروالي کې که په تا کې ریا نه وي مقصد دې څه چې دې نور مالدارو ته هم لږ ترغیب میلاو شي هلکه دا فرض حکم دی چې زه یې ادا کړم نو بیا پکې ګناه نشته لکه صحابه کرامو په خپل صدقات ښکاره راوړل مسجد نبوي ته ځکه هغه زمانه کې ټول تقوادار نو تقوادار به بل تقوادار ته څه ریا وکړي هغه نیکۍ په هغه زمانه کې عامې وي غالبې وي تاجود ته به ټول ولاړو نو یو سړی چې په خپله تاجود کوي او بل تاجود کوي دی به هغه ته څه ریا وکړي ټولو لکه فرض روژه چې راشي رمضان خو زه هم روژه یم او ته هم روژه نو زه به تا ته څه دغه ریا وکړم او ته ما ته څه ریا وکړم ټول مسلمانان روژه دي نو یو داسې هغه د نیکۍ غلبوي نو که په داسې وخت کې سړی یو عمل ښکاره وکړي جایز لکه صحابه به د جهاد دپاره قرباني چې راوړله په میدان کې به کې خو ښکاره بیا راوړه زړه کې به ریا نه وه که یو انسان دې دپاره خپل عمل ښکاره کوي والعیاذ بالله چې خلک راته ښه ووایي خلکو ته ښه سړی ښکاره شم نو بیا ګناه ده بیا خو ریا ده ناروا کار دی خو که د دې دپاره وي چې د نورو ملګرو ته ترغیب شي او دوی هم را شروع شي او د غریبانانو سره او د محتاجو خلکو سره تعاون وکړي او دغه رنګه زکاتونه ادا کړي چې دا یو فریضه ده نو بیا جایز ده دې کې څه خبره بیا نشته دا نیت له اعتبار دی او نیتونه دننه زړه کې دي او موږ به په چا دا حکم هم نه لګو چې را پلانې سړی داسې دی او دا پلانې ریاکار دی قرآن کې الله فرمایي دا د منافقانو کارو چې هغوی به دا اعتراضونه کول موږ په چا اعتراض نه کوو ځکه الله ته پته ده چې د چا په زړه کې به اخلاص او د چا په زړه کې به ریایي دا خبرې الله ته سپارلی شوي دي خو ظاهره کې چې چا ښه کار کوو به دا زموږ مسلمان ورور دی ښه سړی دی ځکه چې موږ په ښه کارونو باندې دی نو او په ښه کارونو کې مشهور دی نو موږ به په دې ظاهر باندې فیصله کوو د بعضې بیمارانو په باره کې ملګرو درخواست کړی دی دعا ورله وغواړئ چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي زموږ یو حاجي صاحب دی نادر خان حاجي صاحب هغه وفات شوی دی هغه ته دعا وکړئ چې الله مغفرت د هغه نصیب کړي نور ډېر مسلمانان چې هغه وفات دي الله رب العالمین دې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځوي او دغه رنګه یو بل حاجي صاحب دی بیمار دی عبدالجبار حاجي صاحب په نوم باندې ما ته خصوصي دا تېرې جمعې نه مخکې میسج یې رالیږلی چې زما نوم خطبه کې خیر دی واخله وایي بیمار یم تکلیف دی الله رب العالمین ورله شفای کامله ورکړي څومره بیماران دي که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله رب العالمین دې ټولو له روغ صحت ورکړي او الله رب العالمین دې مسلمانان د ازمایښونو امتحانات او مصیبتونو نه بچ کړي الله رب العالمین دې په ټول امت مسلمات او مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان قایم کړي او الله رب العالمین دې زموږ د ملک نه کومه غربت دی بېروزګاري ده دا د الله رب العالمین د خپلو عظیمو خزانو نه ختمه کړي او په موږ باندې د الله رب العالمین رحم وکړي موږ له د الله د داسې اعمالو توفیق راکړي چې پرې رضا شي او موږ باندې الله رب العالمین برکات نازل کړي که ګناهونه یو که نافرمانۍ او دا ګډاګانې او دا رقصونه نعوذ بالله او چېرته د حرام کارونه او دغه رنګه دا نور ګناهونه نو بیا خو خامخا دا پریشانۍ اوس خو کمې دي نورې به هم زیاتېږي نبي علیه السلام فرمایلي د نن نه به سبانۍ ورځ ډېره سخته وي بیا به خلک وایي چې هلکه پرون ورځ ښه وه هغه تېره میاشت ښه وه تېره هفته ډېره ښه وه دا اوس خو ډېره سختي شوله دا به د ګناهونو وجه الله رب العالمین دې موږ تاسو نیکو ته متوجه کړي الله رب العالمین زموږ په زړونو کې د ګناهونو سره کرکه او نفرت پیدا کړي او د ګناهونو نه بچاو زموږ په دغه باندې نه دی موږ کې کمال نشته موږ کې دا قابلیت نشته چې موږ په خپله ځان بچ کړو دا د الله رب العالمین په توفیق کېږي الله رب العالمین د توفیق موږ تاسو ته راکړي او الله رب العالمین دې چې څومره مسلمانانو په ملکونو کې بدامني ده تکلیفونه دي الله رب العالمین د هغوی نه ختم کړي هلته د الله رب العالمین په هغوی باندې اساني راولي صفونه برابر کړي مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي